کل کل مدینه ته زرا زان د ګلونو باغچې ته زرا زانو که دولت غواړي د یار د پاره غواړه د یار خل استانی ته زرا زان سبحان الله بل یو ځای د خوشحالو نشه دنیا کې د جانان خل روزي ته زرا زانو سبحان الله کته وای چې جنت می ولیدلی مدینه د زړه ټوټې ته زرا زان سبحان الله یا غوړول چې جنت پکې الله دې د سکون د غلمه ته زرا زانو درې ګلونه چې یارانه پکې موجود دي دا ګلونو ګلدستې ته زرا زان یا سلامونه با ګلونو باندې وایا تل د مات کړه چینې ته زرا زانو سبحان الله جی شمس الرحمن تیاریگا د جانان کلی کسی تا زرا زا وی مینا پتلو راتلو زیادیگی مینا پتلو راتلو زیادیگی مینا پتلو راتلو زیادیگی وی دا خوب جانان دولتنا گزار دا مدینی لنعمتنا شزار مدنی لزرا زاکا وصدقیگی مینا پتلو راتلو زیادیگی او مینا پتلو راتلو زیادیگی دولت آغوی چی سلام پی وشی دا حاشمی نبی گلفان پی وشی دولت آغوی چی سلام پی وشی دا حاشمی نبی گلفان پی وشی داسی دولت باندی دی اور لگی چی دا خانه وی صرف نا پی وشی دولت باندی دی اور لگی چی دا خانه وی صرف نا پی وشی چی دا اللہ نکل سوال کویتا سوال دا دولت او یاد مال کویتا پا وسیله دا جانال غوڑا قبلیگی مینا پتلو راتلو زیادیگی او مینا پتلو راتلو زیادیگی وی دا خوک جانان دولتنا شزار دا مدینی لنعمتنا شزار مدنیا لزر ازاک وصدقیگی مینا پتلو راتلو زیادیگی او مینا پتلو راتلو زیادیگی تعالی اللہ در کڑ مال دے لوی امتحان دا ذوالجلال دے اللہ در کڑ مال دے لوی امتحان دا ذوالجلال دے او چی با غریب او یا پزان لگوی یا حرمینو تد خیال دے او چی با غریب او یا پزان لگوی یا حرمینو تد خیال دے ایک وصدقی گنو عمری لپزاد دیا سلام لمدینی لپزاد سورز جلد دہر سبا بات کی گی اے مینا پتلو راتلو زیادیگی اے مینا پتلو راتلو زیادیگی اوے دا خوب جانان دولتنا شزار دا مدینی لنعمتنا شزار مدنی لزر ازاک وصدقیگی اے مینا پتلو راتلو زیادیگی مینا پتلو راتلو زیادیگی اما شم چی اوگی شینو جاڑی گورا مورت جڑا کبھی ولاڑی گورا او داس چستڑی او ستو مارشی کلا فجڑا ہر سمور نغوانی گورا نتا خودے پمینا دے جڑلی ندی اوخی دستر کو دے بیدلی ندی حرم دا یار بید جڑا نملاویگی اے مینا پتلو راتلو زیادیگی او مینا پتلو راتلو زیادیگی وی دا خوک جانان دولتنا شزار دا مدینی نعمتنا شزار مدنی لزر ازاک وصدقیگی
मीना पतलूर तू जाती मीना पतलूर तू जाती او یو ساعت ناست چې کعبې ته ګورې یا د غلاف تورې پردې ته ګورې سات ناست چې کعبې ته ګورې یا د غلاف تورې پردې ته ګورې او ځان نعمتونه د دنیا شطرونه که د ثواب پیمانې ته ګورې زارو قربان ترېنه ګلونه شټول لوګي لوګي ترې دولتونه شټول خوشحالي دې ته د دنیا کله رسېږي مینا پتلو راتلو زیاتېږي مینا پتلو راتلو زیاتېږي وایي د خوږ جانان دولتونه شزار د مدینې نه نعمتونه شزار مدني یا نظر ازار که وسدي کېږي مینا پتلو راتلو زیاتېږي مینا پتلو راتلو زیاتېږي او شمس الرحمن نجیب مینا پتلو راتلو زیاتېږي او مینا پتلو راتلو زیاتېږي د غلانن دولتونه شزار مدینې نه نعمتونه شزار مدني یا نظر ازاک وسدي کېږي مینا پتلو راتلو زیاتېږي مینا پتلو راتلو زیاتېږي اول استاد درملنګ یما ملنګ مې د دربار کا هوګه پیغمبر یا خادم مې د پیزار کا هوګه پیغمبر یا خادم مې د پیزار کا د درملنګ یما ملنګ مې د دربار کا هوګه پیغمبر یا خادم مې د پیزار کا هوګه پیغمبر یا خادم مې د پیزار کا استاد درملنګ یما ډیر په عجم تنگ یما درملنګ یما ډیر عجم کې تنگ یما استاد درملنګ یما ډیر عجم کې تنگ یما استاد درملنګ یما ډیر عجم کې تنگ یما یا هیڅ کنوي خیر دې ما منصور غوندې پدار کا هوګه پیغمبر یا خادم مې د پیزار کا هوګه پیغمبر یا خادم مې د پیزار کا استاد درملنګ یما ملنګ مې د دربار کا هوګه پیغمبر یا خادم مې د پیزار کا هوګه پیغمبر یا خادم مې د پیزار کا کال په کال جیال درځي تعالی عاشقان درځي یا کال په کال جیال درځي تعالی عاشقان درځي کال په کال جیال درځي تعالی عاشقان درځي یو ځل مې ملګری ورسره په دغه لار کا هوګه پیغمبر یا خادم مې د پیزار کا هوګه پیغمبر یا خادم مې د پیزار کا زاهد شایما ستاد درګدایما زاهد شایما ستاد درګدایما زاهد شایما ستاد درګدایما یا زر مې د خیبر پختونخوا د خور لره په دروار کا هوګه پیغمبر یا خادم مې د پیزار کا هوګه پیغمبر یا خادم مې د پیزار کا هوګه پیغمبر یا خادم مې د پیزار کا جناب سیف الله دل سے او مونږ ټول ملګری حاضر شوي والله د ټولو د حاضري قبول او منظور وګرځي دا جناب د مولانا اکرام الله دل سے فرزند ارجمند دی جناب مولانا سیف الله دل سے من بټګرام ته حاضری کړې ده او سبا زمونږ ملګری جناب شاهد صاحب او الطاف الرحمن صاحب ټول ملګری د الله خوشاله کړي زمونږ شپې دلته پروګرام دی سبا چترپین کې بل ورځ انشاءالله مانشره کې دوه درې څلور پروګرامونه او انشاءالله الله دې دا ټول پروګرامونه قبول او منظور وګرځي او موږ سره کوم ملګري دوستان چې کوم راغلي دي الله دې ټول خوشاله کړي محترم مکرم زموږ ورور جناب فیض الرحمن صاحب او الطاف الرحمن صاحب او د دې ورونو ټول دی الله ټول ته الله خیر نصیب وګرځي زموږ دعاګانې د الله دې په حق او دې دعاګانې د الله زموږ په حق قبول او منظور وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین